ننګرهار کې یوه ښځه د جادو او دوکې کولو په تور ونیول شوه. د امر بالمعروف نهي عن المنکر سمع او شکایت واورېدو ریاست محتسبینو د جلال آباد ښار نهمې ناحیې کې یوه ښځه د جادو کوډو او خلکو دوکه کولو په تور ونیوله. ننګرهار کې 619 بېوزله کورنیو سره نغدي مرسته وشوه. د ننګرهار ولایت پیښو پر وړاندې چمتووالي ادارې تر چتر لاندې د اسلامیک ریلیف موسسې له لوري په رودات ولسوالۍ او کابل کمپ سیمه کې 619 کورنیو سره د څه باندې 3.2 میلیونه افغانۍ نغدي مرسته وشوه. د معلوماتو له مخې هرې کورنۍ ته 4900 افغانۍ ورکړل شوې. د ننګرهار ولایت کلو پراختیا او بیا رغونې ریاست تر چتر لاندې د کوارډیډ موسسې په 12.7 میلیونه افغانیو مالي لګښت د سپین غر په صاحبزادګانو او سنګرکوړی د لالپوري په برشاګوټي او د مومندرې په ګردي غوث سیمو کې د پاکو اوبو 4 شبکو د جوړونې چارې پیل شوې دي. ننګرهار کانال شرکت مسؤلین وایي سږ کال د کانال عواید شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. دوی زیاتوي دغه عواید د زیتونو او نجارۍ فابریکو، اجاره شوو ځمکو، مالټه باغونو، قراردادونو او یو شمېر نورو برخو څخه ترلاسه کړي. ننګرهار کې 42 جریبه شاړ ځمکه کرنیز تولید ته چمتو شوه. د ننګرهار کانال ریاست اړوند 42 جریبه غیر فعال ځمکه د کرنیزو اصلاحاتو له لارې آباده شوې او ټاکل شوې چې هلته د مالټو باغ جوړ شي.